اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو ملګرو، د دې نه مخکې تاسو زموږ اتم پروګرام وکړ چې موږ د دې لفظونو په جملو کې د استعمالو دا د هغې کړی ده. دا نه هم پروګرام دی او ډېر وخت هم کاله ما راځو موږ وایو قرض ته په پښتو کې وایو پور. اوس به دا جمله کې استعمالو چې پور به څنګه استعمالیږي. زما سلیم د ډېر وخت پور دی. لکه جمله ورپسې نور هم لیکلی کېږي، خو زما په سلیم د ډېر وخت پور دی، د ډېر وخت مې پې قرضه ده چې نه راکوي. نو دا په جمله کې د پور د استعمال وشو. اوس راځو آینه، شیشه چې ته وایو د کتلو شیشه آینه، دې ته پښتو کې وایي هنداره. هنداره ورته په کره پښتو کې وایي. زه سحر وختي په هنداره کې ګومنځ منګسته ګومنځ کوم، یعنې زه په اینه کې سر منګزم. په پښتو کې به داسې جملې جوړېږي: زه سهار وختي په هنداره کې ګومنځ کوم. ها، دولتمند چا سره چې پیسې وي خلک وایي دا دولتمند دی. دې ته پښتو کې وایي شتمن. دولتمند په اردو ټکی دی. ها، زمون د هیواد ملک ته وایي. زمونږ د ملک، زمونږ د وطن، زمونږ د هیواد ډېر خلک شتمن دي. زمونږ د هیواد ډېر خلک شتمن دي. اوس دا دي مونږ لیکو، او که په افغانۍ کې شي دي داسې دی، هغه شان بغیر ټکو چې دی نو هغې ورته دی وایي. د پرته یې لکه د دې اواز ورکوي. هغې چې دا دی لیکي نو هغې داسې لیکي. دا دی په ځای. دا وضاحت مې ځکه وکړو چې زمونږ افغانیان ملګري هم ګوري. ښه نقصان یعنې تاوان، دې ته پښتو کې وایي زیان. تاوان اردو هم وایي یا نقصان هم ورته وایي. زمونږ دا زیان دی، خو بیا هم په اردو کې دا زیان استعمالیږي. سود او زیان. سود وایي پیدې ته او زیان نقصان ته وایي. مونږ په کاروبار کې زیان ومونده. یعنې نقصان هم پکې وکړو. موږ په خپل کاروبار کې ډېر نقصان وکړو. موږ په کاروبار کې زیان ومونده، یعنی نقصان هم پکې ومونده. ها، مشکل مونږ ته په دې کار کې
مشکلات دي دا پښتو کې وایي چې موږ ته په دې کار کې ستونزه ده موږ ته د پښتو زده کړه کې ستونزه ده موږ ته د پښتو زده کړه کې ستونزه ده یعنې موږ ته مشکلات دي پکې ستونزې ده اوس قسمت د اردو ټکی دی پښتو کې ورته وایي بخت موږ وایي چې دا پلانکې سړی دا سړی ډېر بدبخته دی بخته دی یعنی دا سړی ډېر بدقسمته دی بدبخته دی تقریبا دا د اردو ټکی دی پښتو کې اردو کابو اوس به دا کابو په جمله کې څنګه استعمالو دا ماشوم با کابو د کال وی یعنی دا ماشوم به تقریبا د کال وی دا ماشوم به کابو د کال وی موږ پښتو کې داسې وایو اوس فرق یعنی په یو سیس کې او بل سیس کې سړي ته بدلون ښکاري دی ته وایي فرق ته پښتو کې توپیر یعنی په پښتو او اردو کې ډېر توپیر دی یعنی په پښتو او اردو کې ډېر فرق دی ډېر توپیر دی ډېر فرق دی ها کوشش یو کار دپاره کوشش کول دې ته پښتو کې وایي هڅه ما هڅه وکړه خو سمې یې ونه خوړل ما کوشش وکړو خو سمې یې ونه خوړل ما هڅه وکړه خو سمې یې ونه خوړل ښه ګرانو ملګرو دا تسلسل بله جاري خو ستاسو ډېر وخت نه لم په یو ځای دا ورته زه په جدا جدا پروګرامونو کې هم روان یم همدارنګه نور هم بله حصه هم شته او دا زموږ هم پروګرام دی او بس تاسو ته پکار دي چې زموږ چینل سبسکرایب کړئ او موږ د خپلو نظرونو خیالاتو نه خبر کړئ په کمنټ کې موږ ته ولیکئ چې څه کمی وي پکې الله په امان